امیر خان متکی وایي چې چمتوالی لرو چې افغانستان له ترکیې او بیا له اروپا سره ونښلول شي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متکی په کابل کې د ځینو هیوادونو له سفیرانو د سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو له استازو سره په کتنه کې ویلي چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار پیلېدل د اقتصادي تحولاتو پیلامه ده. ښاغلی امیر خان متکی وایي چې د ټاپ نوري فایبر او د اوسپنې پټلۍ جوړېدل له هغو پروژو دي چې د ټاپي د ګازو د نله لیکې په اوږدو کې عملي کیږي چې نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د پاکستان او هند په ګډون په ټاپي پروژه کې د ښکلیو هیوادونو لپاره هم مهمه رول لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متکی وویل تېره اونۍ موږ او زموږ ترکمنستاني ملګرو یوازې ټاپي نه بلکې ټاپ د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان د برېښنا پروژه، د نوري فایبر مهمه پروژه، تورغونډۍ کې د ریل پټلۍ، د بارګیرۍ او تخلیې ظرفیت لوړولو د کار پیل او همدغه راز له تورغونډۍ د هرات په لور د ریل پټلۍ د غځولو د کار پیل وکړ. ښاغلی امیر خان متکی ټینګار کوي چې اسلامي امارت چمتوالی لري چې هیواد د لاجوارد له لارې له ترکمنستان، آذربایجان، ترکیې او بیا اروپایي هیوادونو سره وصل شي. ښاغلی متکی د خپلو خبرو په یوه برخه کې زیاتوي چې د واخان دهلیز جوړېدل به افغانستان او ایران له چین سره په مستقیمه توګه ونښلوي. امیر خان متکی زیاتوي چې موږ چمتوالی لرو چې د لاجوارد له لارې نه افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان له ترکیې سره وصل شي او بالاخره اروپا ته لار ولرو. دا چې په افغانستان کې یو سرسری امنیت راغلی، په دې کې د اسلامي امارت پرېکنده اقدامات او ښه امنیتي قوا په دې دلالت کوي چې موږ د سیمې په ثبات کې هم مثبت رول لوبولی شو. بلخوا د اقتصادي چارو ځینې شنونکي د بنسټیزو پروژو پلي کېدل د هېواد د اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره مهم ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې د لومړي فاز چارې چې 153 کیلومتره اوږدوالی لري پرانیستل شوې او تمه ده چې تر راتلونکي 2 کلونو بشپړې شي.